مونږ لیونو خو د حالاتو سره ژوند کړی دی مونږ لیونو خو د حالاتو سره ژوند کړی دی زور خو به ستاسو د کمزورې حوصلې نه وځي او زما جذبه د ابراهیم د زما نیت مسلمان زما ایمان دی چې بوتان به د کعبې نه وځي زما جذبه د ابراهیم د زما نیت مسلمان زما ایمان دی چې بوتان به د کعبې نه وځي کمکلي مونږ خو پښتنیو کې نستا هېرول دومره آسان لکه چپړه چې د خپې نه وځي کمکلي مونږ خو پښتنیو کې نستا هېرول دومره آسان لکه چپړه چې د خپې نه وځي السلام علیکم قدرمندو نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه هدفزار او زه مدنن خټک په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ د ژوند په خوږو ساعتونو کې به یې قدرمندو خیبر پښتونخوا د هنر کته ده دې خاورې دې سیمې ډېر ستر اتلان او لیکوالان او ادیبان د خپل خیال او فکر حوالې سره زیږولي دي او دغه سلسله لا دوامداره ده قدرمندو په دغه سلسله کې ډېر معتبر لیکوال مجیب زلمي مردان اوسیدونکی دی یقینا ډېر کم عمر کې ډېر معتبر لیک کوي چې د خپل پروګرام کې په دویم ځل ډېره مینه او ډېر تو ترکلی ته ووایي مجیب تاسو ته ډېره مینه او ډېر تو ترکلی ته ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن به ستاسو ډېره زیاته مننه چې په دوباره باندې موږ له ټایم راکړو او دلته رالی زموږ کلي ته مردان ته دا ستاسو په موږ باندې احسان دی او دا ادبزار چې څومره کتونکي دي ټولو ته مینه او احترامات ډېره مننه مجیب دا راته وایي ژوند مو څنګه روان دی دې حالاتو کې لږ سخت شي شکر الحمدلله جی الحمدلله ډېر ښکلی روان دی مجیب دا راته ووایي چې تاسو څومره وخت شو ادبي میدان ته راغلی بیا تر دې دمه څومره لیک کړی دی استاد مو څوک دی دا راته ډېره مننه عدنان بھائی زما خو شاعري چې دی نو زما په خیال 2 کاله وشو چې شروع کړې مې ده او د پښتو د ادب سره وخت سره مې ورسره شوق دی د ماشوموالي نه او په دې زیار او په دې هیله باندې روتې یم چې د پښتو د ادب څه ناڅه خدمت خو زموږ د لاسه نه وشي که نه نو ډېره مننه مجیب اولنی کلام تاسو اب هم راسره شریک کوئ کوم چې تاسو لیکلی خو دغه راته ووایي چې کله تاسو ادبي میدان ته راتلی دا راته ووایي چې چا کلام واورېدو متاثره شو چې یو ښه لیکوال جوړ شمه د پښتو ژبې دا عجیبه شان سوال دی خپل کلام به سره شریک کوم خو دغه چې دی نو د امام منظر صاحب چې کومه شاعري ده نور د دې نه مخکې ما لوستل کړي دي ډېر خو د هغې سره ما کې خپل تړپ هم راوچت شو چې دا نوي سوچونه مې اورېدل نوي فکرونه نوي خیالونه دومره رنګین خیالونه نو زه یې هم متاثره کړم ډېر زیات مجیب څه به ورو خپل لومبی کلام به سره شریک کړم چې څوک په اوږو باندې بازان څوک ټپوسان ساتي څوک د خپل قام په وینو زو باندې ځان ساتي دا د ګلاب ډکې منګولې ترېنه مه رانیسه دا په اړوګره په لستوڼو کې ماران ساتي او اوس هم مخکې صف کې یو څو منافقین ولاړ دي مخې قبلې ته د ترخونو کې بوتان ساتي او جنتي خاوره ده که توره شي که سره په لمبو په خپله غېږه کې به ستوري د اسمان ساتي او چا په خانه کې د غلام هم غلامي کړې ده د غلام هم غلامي کړې ده او څوک په خالی جیبونو ځان له غلامان ساتي او انصاف کو غواړم نو چا نه به انصاف غواړم د دې وطن قانون زمونږ قاتلان ساتي او انصاف کو غواړم نو چا نه به انصاف غواړم د دې وطن قانون زمونږ قاتلان ساتي ډېر پاک خلک پکې وینم د مذهب نه وځي زلمی لا څوک دی چې دې حال کې به ایمان ساتي زلمی لا څوک دی چې دې حال کې به ایمان ساتي دا زما ړومبې غزل قربان مجیب ډېره ته مننه دی کو یقین وکړې ډېر معتبر کلام و نور به څه خپل غزل به د سره بل شریک هم نوي لیکل مې کړي دي خو زما ډېر خوږ ورور او زما ډېر نږدې ملګری او ادب ذوقه بازوک او ډېر قابل انسان دی ګبین جان یې نوم دی نو ګبین جان ورور ته دا غزل ډالې کومه چې تل په دغه امیدونو زندگی کړم تل په دغه امیدونو زندگی کړم دا ژوندي خلک چې مړه دي را ژوندي کړم کمال دا نه چې دا لاندې ناس په لار کړم کمال دا چې د ممبر سړي کړم ولې یو ځل بیا مخې له راغلې ولې د په حال کې د ماضي کړم او په اوار سړک ډپونه راته جوړ شي د چا سپورو شونډو داسې ازاري کړم د سحر نه تر ماښام هر څه وینم د ماښام نه تر سحره سویلي کړم او
د کعبې په چت د مینې نیت تړمه ریاکار یم ښه په جار ریاکاري کړم د کعبې په چت د مینې نیت تړمه ریاکار یم ښه په جار ریاکاري کړم په یو موټي کې شکست خورمه راچوڼ شم د نفرت ګردونو داسې کاغذي کړم په یو موټي کې شکست خورمه راچوڼ شم د نفرت ګردونو داسې کاغذي کړم چا افغان کړم چا یو موټی یو وجود کړم یو خدای کړم باچا خان کړم ابدالي کړم ټول ژوندون دې ولې یو چا کې راځی کړو خدایا ولې دې مینه په زلمي کړم خدایا ولې دې مینه په زلمي کړم ګبین جان ترې ډالې وي مجیب د کم کم کلام ستاینه به کوو نور به څه ورو ډېره مننه د یو غزل سره شریک کومه چې څلور شلي کسانو کې اتیا منافقت څلور شلي کسانو کې اتیا منافقت فنکار قاضي غازي ساقي مولا منافقت که غم کې دې جړا کړي که خادی کې دې خندا جړا منافقت دلته خندا منافقت ستا مونځ دی او قدرې فرایض نور دي خو قربان څلور واړه ریا ده او ریا منافقت دا یو حاجي صاحب شو دا بل د جنګ راغی دا هم منافقت دی او هم دا منافقت ته څومره خوش نصیبه یې زه څومره بد نصیبه چې ستا په برخه زه یم او زما منافقت چې ستا په برخه زه یم او زما منافقت ډېره مننه چې مجیب نور هم څه ورو ډېره مننه ولې نه قربان تاسو دغه سر نه راغلی اخري کلام در سره شریکومه چې د ارمانونو قافلې په حوصله کې ساتم د ارمانونو قافلې په حوصله کې ساتم دا سمندر به زه تر کومې په کوزه کې ساتم ما نه مې مور زما د خوږ شونډو پوښتنه کوي نور به له ځانه د سل ګزه فاصله کې ساتم ما نه مې مور زما د خوږ شونډو پوښتنه کوي نور به له ځانه د سل ګزه فاصله کې ساتم مونږ هنرمندو سره ستاسو برابر پوهه خو ته یې کتاب کې ساتې زه یې په باجه کې ساتم مونږ هنرمندو سره ستاسو برابر پوهه خو ته یې کتاب کې ساتې زه یې په باجه کې ساتم زه به تر څو پورې خاموشه احتجاج کومه زه له مودونه توره نښه په جامه کې ساتم چې درځېدو تاله مې درکړو چې واپس دې راکړو اوس هغه مړی د خپل ذات په هدیره کې ساتم زلمیا ته مې تل د خپل قلم په څوکه ساته زه به د هر غزل په هره زمانه کې ساتم زه به د هر غزل په هره زمانه کې ساتم ډېره مننه جي ډېره مننه مجیب تاسو موږ ته ټایم راکړو اخره کې څه پیغام لرئ زموږ د عام د ولس دپاره چې یاره زه خو پیغام زه تاسو ته څه ووایم خو زما هغه پیغام باندې که تاسو پوهېږئ پوه به شئ چې په یو خپل یو شعر باندې به راټول کړم چې زما خدای ته د غنمو ضرورت دی چې راواخلې په غریبو یې تقسیم کړئ ډېره مننه والسلام قدرمندو د چا هم زړه نه غواړي دا ادبي مرکه دې ختمه شي خو بیا هم د هر یو لارې اختتامي چې هر ځای ښاد و آباد اوسئ